ملګرو د دغه بابا خبرې مې واورېدلې، یقینا ډېره زیاتې خفه کړلم. دا یو افغانی ورور دی، دلته اوسېدو په پاکستان کې او اوس روان دی خپل ملک افغانستان ته. نو د ده دغه اوښنی کلیپ دی، دغه راسره وګورئ. یقینا ډېر زیاتې خفه کړلم. الله دې په ګردو مسلمانانو باندې رحم وکړي او سپیشل په افغانانو باندې، ځکه چې یخ هم دی او په پاکستان کې ورته ویل سوي دي چې خپل ملک ته لاړ شي. نو ملګرو راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. ته چې د کوم ځای نه راغلی او څومره ټایم نه پاکستان کې پاتې کېدی؟ پاکستان کې تقریبا د مونږه 40 کاله شو. 40 کاله وشو. او خاندان زنانه ټول هر څه دلته وو؟ ټول دلته مونږ به وادم کړی، بچیان هر شی ټول دلته. باران دی، موسم خراب دی او ستاسو کډه چې په فوټپات باندې پرته وه، دننه پکې زنانه هم ناستې وي. نو تاسو به څومره ټایم پورې دلته ایسارې، څه اندازه درته کېږي؟ اوس دې نه به هخوا ته اوړو، موټرې نه به هخوا اوړو که نه، هغې نه بعد یې بس بیا به جلال آباد ته ځو. جلال آباد ته به ځې. نو دلته به څومره ورځې ایسارې؟ نو دلته خو پته نه لګېږي که نه چې څو ورځې به دا پته نه لګي. نو ستاسو چې اوس دا کډه روانه ده، نو تاسو انتظام هلته شته دی افغانستان کې؟ تاسو به څه کوئ؟ افغانستان ته بس د الله په رضا بس روانه شولو. څه وکړو؟ مجبوري نه ځو، مجبوري نه که نه په منډه کړو که نه بس ویل چې بس دې کې نه ځئ، دا خبره یې وکړله. نو ستاسو که بچیان دلته تعلیمونه وغیره کول چا که نه؟ ولې نه کول، خو هغه هم پاتې شو دی نه، هر څه ترې نه هر څه پاتې شو. نو هلته هم څه اساسه شته دی، څه مشران هلته وو که نه ټول خاندان هم پاکستان کې وو؟ ټول هم دلته وو، ټول هم دلته وو. څه ویل غواړئ، څه په زړه کې لرئ؟ بس دغه لرو چې بس موږ سره د کومک وشي یاره. موږ خو بالکل هلته سامان هم دې موږ پاتې شو، سامان نیم نه زیات پاتې شو، لږ لږ موږ راوړو، بس په لاس کې هغه کړه.